قرآن کې الله فرمایي چې د خزو د مکر نه امان غواړي، د خزو د مکر نه سمه دمه بی. هغه ورځ یو سړی راغی ما ته وی چې خزه نه ډېر تنګ، نو ما ورته وی چې داسې سړی راته وښایه چې تی نه تنګ. تاسو خزه شته؟ که ټول لونډان یې ته چې خزه نه تنګ یې داسې سړی راته وښایه چې تی نه تنګ. څه چل دی پې؟ ویل بس نغری ته به ناست دی او منډې به کي چې هله خېټه کې مې درد شو، ټوپونه به وایي راوړي به. څه چل وکړم ښځې؟ ویل بس دلته مې علاج نه کېږي، مور کره ځم. ویل هفته کې 15 ورځې مور کره یو 2 ورځې چې دلته تېرې کړي بیا خېټه کې درد شي. اړیان یم چې وکړم ورسره څه، مور کره سمه دمه یو چې ما کره راشي خېټه کې درد شي. نو مالتا قرآن ویلی دی؟ ویلی خو مې دی خو په معنو مې نه دی ویلی. مال الله وی ان کیدکن عظیم. الله وی د ښځو مکر دا ډېر لوی، دومره لوی مکر او فریب لکه د ښځو چې دی پناه په خدای. اور زلیخې جرم هم دی کړی دی او میړه ته یک دم وی. خو دا ته ګوره مونږ سره یو شیطان ګرځي، د دوی په اوږو 3,000 شیطانان ګرځي. میړه ته وایي چې څه اراده ده ستا د هغه سړي متعلق چې چا اراده ستا ښځې سره د بدفعلۍ کړې وه. دا ما خو ورپسې رامنډه ځکه کړه چې د ما سره اراده د بدفعلۍ کړې وه. میړه ځان ته وګورئ خو چې ښځې دا وایي چې اخو وزیر اعظم د مصر ویلونی سے یو جیل کې واچو، یوسف علیہ السلام بوتلو په جیل کې واچو. چې جیل کې واچولو اوس دا خو په ده عاشقه وه، دا بیماره شو. چې بیماره شوه د وزیر اعظم ښځه وه، ډاکټران وله راله صاحب، ډاکټران وله راله نبضې ګوري صاحب. که تاسو خیال وکئ اوس په پاکستان کې د هر یو معتبر یو سپیشلیست ډاکټري، د وزیر اعظم ځان له سپیشلیسټي، د صدر ځان له سپیشلیسټي، د گورنر ځان له سپیشلیسټي، د چیف منسٹر ځان له سپیشلیسټي. دا سپیشلیسټان به روزانه د دوی مزاج ګوري چې آب و هوا وغیرہ وغیرہ، شپه په خیر، سهار غل پوره کړي دي که کم ترې راوتي دي، دا نبض مبض روزانه د دوی کتلې کېږي. زه ته خو چې بیمار شو که چېرته کوڅه ډب له لاړ شم نو 50 روپۍ فیس. تاسو خیال راغی د دوی سپیشلیسټان او د وزیر اعظم ښځه وه سپیشلیسټ. نو دا ورته وایي چې اثر بالین من برخیز اے نادان طبیب، اثر بالین من برخیز اے نادان طبیب، درد مند عشق را دارو بجاز دیدار نیست. وی پاگلا نبزونا میں مگورا یا مراتا ترمامیٹر لگاوا. درد مند عشق را دارو بجز دیدار نیست. زد عشق بیمار ہیں ستا دارو ماتا فیدہ نہ راکی. ناغا ورطوئی چی بیا سوک دے. نو دا ورطوئی کجا شد سرو من یارب کے در بوستان نمی بینم، کجا شد سرو من یارب کے در بوستان نمی بینم، شدم مشتاق چو بلبل گل ریحان نمی بینم. اے اللہ ازما د سرو ونه څشوه چې په دې ګلستان کې نه ګورم. شدم مشتاق چون بلبل گل ریحان نمی بینم. دا سے محتاج شم پلیدو پسے لکه بلبل چې په وخت د خزان کې د ګل پلیدو پسے محتاج. دا اغا قاعده کن عظیم، اغا مکر او فریب د خزو. تاسو خیال راغی. نو عزیزانو عرض میں داو چنن په دې ملک کې تاسو وګورئ د ښځو حال. یو بیان هغه ورځ اخبار والا ما نه تپوس کړو چې د ښځو نمائندګي په ملک کې روا ده او که ناروا ده.
نو ما وی چې د ښځو نمائندګي په اسلام کې جایز نه ده، ځکه چې د عام کتاب خبره چې خو څوک به څه جواب خو کی کنه، د قرآن د خبرې جواب دې څوک وکي، زه به د خپل خبرې نه رجوع وکم، زه به وایم چې زه غلط شوی ما په دې زه شرمېږم نه. قرآن ویلی دی چې وقرنا فی بیوتکن، ښځې دې په کور کې کینی او بار دې نه وځي. قرنا حکم دی، قرآن ویلی. بیا ما یو ټکی کړی چې د ابوبکر صدیق د امارت انتخاب چې کېده، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فقیہا د امت وا، صحابو بتی مسئلے تپوس کولو، لیکن پا اغا مشورے کے صحابو بی بی عائشہ شریکہ کرے نوا چې د امیر انتخاب چې کیږي آلتا با خزا ووٹ نور کئی، د خزا نبرائے نه طلب کیږي ځکه خزا ناقصات العقل دی. پاغی یو بیان راغی صاحب د مسلم لیگ کو یو صدر د خزا، کله به د پیپل پارټای صدر او چیئرمین شرمونو پټ ایت خدایم تباہ و برباد. د کوم بروا خزا چې چیئرمین ای هغه څه سړی، هغه څه بنی آدمی. خزا په بیان ورکو چې دیگر مولانا بیان چې د افسوسناک دی، خزو با پا جہاد کے ملہم پٹائی کولا دا غازیان او سرو سر با شانہ پا شانہ جنگے دے او پاکستان چے جوڑے دونو خزم پا کے ڈیرے قربانائے کرے دا خبر نما ورطوئی چے خبر دا دا چے ما پا بیان کی او ٹکے دے چے چوخ کی جہاد وی جہاد نو پا جہاد کی چې په وطن راشي نو بیا حکم د نفیر عام وي. نفیر عام دې ته وایي چې ښځه به بغیر د میړه د اجازت نه د جنگ میدان ته منډې وایي. ملهم پټای خو د احد په جنگ کې بی بی فاطمه او بی بی عائشہ کړې وي، خو محاذ جنگ وکنه. په محاذ جنگ کې بیا ضرورت پیښ شي نو ضرورت هغه شی دی چې ناروام روا کی، لکه علما لیکي چې الضرورات تبیح المحظورات، ضرورت هغه شی دی چې ناروام روا کی. ستر فرض دی لیکن چې ضرورت پیښ شي بیا به ستر مات کی. خنزیر خوړل حرام دی لیکن چې ضرورت پیښ شي او د لوګي مړ کېږي نو خنزیر به خوري، هغه جدا خبره ده. اوس دا ښځې چې دی په مستای کې راغلی دي چې دا مولیان تنگ نظری دي او ښځو ته لا حقوق نه دي ملو، نو ما وی چې په پاکستان کې ما ته داسې حق لا پاتې نه ښکاري چې ښځو ته ملاو نشي. که ښځه ووایي چې زیارت ته ځم میړه وایي په مخه دی ښه زه در سره لاړ شم، وایي نه ته کښېنه سړو څه کار دی. نو په دې دیرو کې او د زیارتونو کې دا ښځې ګوري. که ښځه وایي چې زه کوچي بازار ته ځم کپړې لټومه سړی ورته وایي زه خدمت کې لاړ شم، نه نه ته کښېنه. که ښځه وایي چې زه ګوره بازار ته ځم شاپنګ کوم دا درې ډله ورته وایي چې زه در سره لاړ شم، نه نه ته کښېنه. کم حق د دې ښځو پاتې دی زه خو دا نه پوهېږم. دوی وایي چې ښځو ته لا پوره حقوق نه دي میلاو، نو ما وایي چې یو حق پاتې دی چې اول به مونږ تلو ښځه به م غوښته، اوس د ښځې راځي میړه دې غواړي، رشتې دې سړي کره راوړي او کېږي دام شروع شوې ده. هره ښځه ځان له خپله خوښوي، تاسو خیال راغی دام شروع شوې ده. ښځه دې مور رالیږي چې کم هلک میړه کمه، ښځو ته حقوق نه دي میلاو. نو په داسې ملک کې چې مونږ اوسېږو الله دې د ځمکې په سر داسې شرمېدلی ملک چاته نه ښیي لکه دا زمونږ چې دی، او خاص کر بیا د ښځو د لاسه. مالدار خو پرېږده راشئ چې په صدر کې درته وښیم په 300 روپۍ په 15مه ورځ باندې د دې خلکو ښځې سرونه جوړوي. زمونږ سر خو په روپۍ 2 کلیږي را کلیږي کنه، د دوی ښځې په 300 روپۍ سرونه جوړوي.
دا د اخبار په دې منځ پاڼه کې د ښځو د دې سرونو تماشا لګاو کوي دا یو سر په اتمه ورځ په 400 روپۍ جوړیږي یو سر هغه ښځه چې ګوره بونډای چرګه د رستو نه ویښته پرې کړي نایل ورشي زنانا ایر کټینګ د دوی ښځې پکې ناستي او پردي سړي والا ویښته جوړی لګي هغه د قوم مشران دي دی وخت د اقتدار په منصب ناست خلک خو چې نه غوندې په اوبو کې سترګې وغړېږي اول کار یې دا وي چې ښځه بار روباسي او دنیا ته وښیي چې دا زما ښځه ده تماشا یې وکړي ښځه خو ستا ده که نه یو ښځې ما ته ټلیفون وکړو زه په لوی غم اخته یم ښځې راته ټلیفون وکړو چې ته دې ښځو نه څه غواړې چې دې ښځو پسې شوې مالخورې زه خو تې څه نه غواړم ما نه پرېږدي زه پرته ده که زه دا حق بیان نه کم نو د قیامت په ورځ به قرآن زما مری ته لاس اچي که نه باچي که زه ظالم ته ظالم ونه ویم نو د قیامت په ورځ به قرآن زما مری ته لاس اچي که نه باچي چې ما ته قرآن ویلی دی چې د ښځو دا حکم دی او هغه زه ونه ویم نو قرآن به زما په مری کې زولنې اچي او ما به جهنم ته بوزي که نه به مې بوزي زه مجبور یم نو ما ته وایي چې تاسو سړي که هر څه کوئ خیر دی خو که ښځه هسې لږه بازار ته راووته نو په تاسو باندې تندر را پرېوځي مال رښتیا دی خدای په مونږ تندر راوغورځوي چې زمونږ تاسو ښځې یې هغه سړی دی خدای د آسماني تندر شکار کی چې د کم سړي ښځه په کوڅو کې بربنډه ګرځي امین کوي خدای هم سطح وباسي د آسماني تندر شکار شي دا خو د قرآن خبره بیا په داسې شرمېدلي ملک کې اوسېږي یو اډیننس یې کړی دی قصاص او دیت کچاچ او دیت په هغې اوس ملیان راولي په ټي وي باندې په قصاص او دیت تبصرې کوي ملیان په ټي وي راځي قصاص داسې دی او دیت داسې دی او کچاچ داسې دی او دیت کچاچ او دیت خوله دې د مرګ په ناره ټپه شه کچاچ او دیت څنګه دی خوله کې دې دانه وخېږه دې کې د وینا څه ضرورت دی کلیر کټ آرډر دی د قرآن حکم دی په دې کې د ملا د تبصرې ضرورت څه دی او بیا هغه تالي سټ او درباریان ملیان پې راولي چې کوم د خان د خولې نوکران که دې ټي وي والاو کې دا ایمان نو ما دې پې راولي په دې ټي وي که نه ځه ما دې راولي پې باندې چې قصاص او دیت باندې زه ورته تبصره وکړم دوی خو دې نږدې ماته راشي نږدې نه راشي یو ځل راپسې راغلي ویل مولانا صاحب یو تقریر مال زه چې څه وایم ما به وایم دې له مې پرېږدئ وایي دا نه که نه موږ به لیکلي درکړو مال ښه د خر لیکلي به زه پړاوم په ټي وي کې ته به لیکلي راکړې زه چې څه وایم ما به وایم ویل نو ته به څه وایم مال زه به یې نیسم د نواز شریف نه بیا راونیسم تر یو بابو پورې دا ټول تاریخ به بیان کړم بیا به د دې خلکو تاریخ بیان کم چې دا په کوم ملک کې تاسو د اسلام نوم لئ تاسو په دې ملک کې چې امریکې نه ویل اسلام راوستی شي لغوندې امداد یې در باندې بند کړی دی لغوندې امداد امریکې بند کړی دی نو دفترو کې ریډکشن یې شروع کړی سړي وباسئ لګیا یې د نوکرونه چې د ماما امداد بند دی نو ته خو د پندو خرې نه پیټې اوری شي او نه البه کولی شي نو بیا ریډکشن یې په دفترو کې شروع کړي دي چې هله سړي وباسئ امریکې امداد بند کړی بیا ته د هغه ملک کلاو مخالفت ولې کې کوم ملک چې نن امریکې ته پیزوان اچولی دی عزیزانو دا په کلاو غوږونو واورئ په کلاو غوږونو امریکې لوی سازش دا دی چې اسلامي قوت ختمی اسلامي طاقت ختمی نن زهم د امریکې مرګره بلم د امریکې مرګره دی روسم د امریکې مرګره دی چینم د امریکې مرګره دی فرانس او جاپان هم د امریکې مرګره دی مسلمان ملکونه هغه ټول امریکې مرګري کړه خپل یو صدام حسین ورته ځان ته پرېښی دا ټول قوتونه امریکا ختمی دا شی ختمی چې زه ملاله یعنی
مسلمان له ولې سوال کوم چې مال تیل راکا په دې تیل زه په خپل قبضه ولې نه کوم 1,000 کومې دي په کویت کې په دې زه ولې قبضه نه کوم په زرګونو کومې دي په سعودي عرب کې په دې زه ولې قبضه نه کوم د دنیا کومې دي په قطر او دوبای کې په دې زه ولې قبضه نه کوم مسلمان قوت ختمي مسلمان وقتی طور بے وقوف ته اول ورسره په پاکستان کې د خپل اقتدار غمی قسم په خدای دې چې د لوی وزیر اعظم نه رونی ساتر ورو کې د زمونږ د صوبې وزیران چې دي دا ګامګه سیټا داغې نه رونی ساتر د پورې والله العظیم کدوې سره بل غمی سیوا د دینه چې نن وزیر ما اسنه چې سبا دا وزارت را تبیا ملو نشي نو نن په دې کې دی چې يم دا غم دی ور سره سبا غم ور سره دای چې اسنه چې سبا را تبیا وزارت ملو نشي کله ملک او د دین او د اسلام بدوی سره په ملک غم وینو زبد سړی زوی نه دوی سره غم نشته نه د اسلام غم شتا نه د دین غم شتا نه د مذهب غم شتا یو مسله اډو کې مليانو تر وګرځي چې اډو کې راوګرځي مونږ په د سپو غوندې په جنگ دیت اډو کې راغورځولې ده الکه تاوان به څوک ورکی مالک به ورکی ابل پراټو کې ډرایور به ورکی ابل پراټو کې مالک به ورکی ابل پراټو کې مالک به ورکی ابل پراټو کې جد خدای تباہ کچه تباش دیت به څوک ورکی ګناه چا کړي او سزا به چاله ملاوي دز ما کړي سړی ما رشته او ګناه به زما پلار مور رور خور دې ته ملاوي سړی ما رشته ګناه ما کړي دا سزا زما مشرانو ته پسره نو دا ممکن صاحب لکا انګريزانو په وخت کې چې دیوبند نه یرا پیدا شوا چې دا دیوبند مونږ تباہ کړو او د هندستان نه مباسي نو انګريزانو ورته سازش جوړ کو او مليان خرید کړ چې اختلافي مسلې را چیر کړي چې دا دیوبندیان در سره په جنگ شي او مونږ تخلاص نو مسلې چیر شو الواشتاو نشتاو ګوړشتاو نشتاو مالګشتاو نشتاو د جمعې پشپلاسو چتول شتاو نشتاو د سلوخته جوړه شتاو نشتاو ور سره مسواک شتاو نشتاو سلوخته جوړه چې تاسو ور کوي مسواک هم ور سره کوي پشکور کې مولا صاحب دادا سے کوي دا مسواک بم مګي کنا مړیالتا مړی مسواکونه مګي دا د جمعې جوړه دا د سلوخ خدای پراسته که کروڑونه جوړې در پسې ور کم کروڑونه جوړې او خدای بربند کړي په قبر کې چرانه پټ نشي دا قوم خدای بربند کړي دي د دوی انتخابات غلط دي د دوی فیصله غلط دي د دوی رائے غلط دي پرون د په الیکشن کې دا قوم کتو او نن ورشي په سیکریټریټ کې دا قوم وګوري پرون دا سیور لکه د مور وادي چی او نن دا سیدی په سیکریټریټ کې ولاړی لکه د سپو په شان ولاړی کني ولاړ د سپو غوندې ولاړی درخواست پلاس هغه څه چل زینې بیرزګار نه دې دا راځي کفاره او خره پرون خود ډېر مست وي سجل دی زکات پیسې نه کتل ګراک پرون خو دې لکه ټوپونه واندا نن در باندې ستندر پریوت پرون د مور واده نن ورشي په سیکریټریټ کې وګورئ د سپو غوندې دا قوم ولاړ ذلیل او خوار الته چې کم ګاډ ولاړی سدي شیخا زګی نشي دي اپ یو منډش وې درخواست پرې ده ما منی سي تاسو په منډه راوځي دا ګټ نن څومره دا قوم خدای ذلیل کړ او دین نور به ذلیلېږي دین نور به ذلیلې هغه عقل چې کم قدرت تاسو ته درکړې ده اپ خپل ځای کې نه استعمالوي په هغه عقل او فهم صحیح فیصله نه کوي نن چې چا عقل صحیح فیصله کړی دی هغه مزه کوي مزه کوي یو نوجوان الک تبلیغ کې سلور میاشتې چلاله ګوره پرون دی ولیدو تور پټکې په سر دی او صاحب ګیره دا الک په خیر جوړ ته چرته ویجی پلانی دی پلانی ما ته ویجی او شپارس مې وک نوجوان الک دی تلس نولس کالو یو شپارس مې وک مالسه ول پلار ته مې وای چې سار نمازیګر پورې په دکان کې در سره کار کوم او مازیګر نرسته مې پرېده چې د تبلیغ جوړ پسې ګرځ
اتلس 19 کاله لکه او په دې کې داسې خوشاله او مطمئن چې زه درته نو الا